دا قصه هغه وخت شروع کیږي کله چې سوپرمن عدالت ته راشي چې ناڅاپه یو زورور دماکه وشي. ټوله عدالت خانه په یو لمحه کې بلاست شي او هر خوا هر طرف ته تباهي وي او ډیر خلک فکر کوي چې سوپرمن دا بلاست کړی دی، خو د دې ټولو تباهي په منځ کې بالکل یو طاقت وړه پاتې وي. هلته صرف یره وي او غوسه وي او همدا وجه ده چې سوپرمن په خاموشي د دې ځای نه لاړ شي. خو له بلې خوا دا دھماکه د بیټمن دپاره یوه خبرداري نه بلکې یوه جګړه اعلان وي. بیټمن ته د خپلو مزدورو یو خط راشي په کوم کې چې صرف دا لیکل شوی وي ما بچاو، کې دا خط دا هم د لوتر یو چال و. اوس بیټمن غواړي چې سوپرمن ختم کړي او همدلته هغه فیصله وکړي. بیټمن د کرپټونایټ په مرسته 3 خطرناک بمونه جوړه کړي او یوه خاص ګولۍ هم تیاروي. هغه سخت ټریننګ شروع کی ځکه چې هغه پوهیږي دا جګړه ساده جګړه نه ده، دا جګړه ده د انسان او د ایلین ترمنځ. په همدې دوران کې بیټمن د لوتر له ډاټا نه یو فولډر ترلاسه کوي. په دې فولډر کې د څو خاصو خلکو معلومات وي، خو یو فایل هغه حیران کړي، ونډر وومن. کله چې هغه فایل خلاص کړي نو حقیقت مخې ته راځي. ډایانا هماغه اصلي ونډر وومن ده. دا راز بیټمن نور هم سوچ ته مجبور کړي. لبلې خوا لوتر د کرپټوناین جهاز فعالوي. هغه د پخوانی ریکارډونو نه د یو شیطانی مونستر پته لګوي، ډومزډے. خو د دې مونستر د جوړولو لپاره د یو کرپټوناین جسم ضروری وي. همدا وجه ده چې لوتر د جارج جسم راوړي او د خپل ویني سره یې مکس کوي او روبوټس ته حکم ورکوي، خو هغه ورته خبرداري ورکوي خو لوتر هیڅ نوري او همدلته د تباهي عمل شروع شي. په بل سین کې د بیټمن ساتي هغه ته وایي سوپرمن زمنګ د پاره خطر نه دی، خو بیټمن د خپل ساتي خبره نه مني او د بیټ نشان اسمان ته اشاره کوي چې سوپرمن ورته راشي او د هغه سره جګړه وکړي. بل سین کې لوتر د سوپرمن مور مارتا په اناتولی کې اغوا کړي او لوئیس هم اغوا شوی او هغه د یو بلډینګ د چت ته بوزي چرته چې لوتر موجود وو. لوئیس ورته وایي زه خبر یم ته څه کړي دي، خو لوتر د بلډینګ اوغوزار کوي چې سوپرمن هلته راشي او هغه بچ شي ځکه چې د سوپرمن څه پته نه وي. سوپرمن لوئیس بچ کړي او هغه د دې لیدو سره ډیر خوشاله شي. بیا سوپرمن پورته راشي چې لوتر ته سزا ورکړي. هلته لوتر ورته وایي ته ځان ته ډیر زورور وي، ما ستا مور او لوئیس ځکه ونیول ځکه چې زه پوهیدم ته به راشي، ته چرته پټ وي راته معلوم نه وي، نو ما لوئیس بلډینګ نه لاندې واچولو. اوس که ته خپله مور ژوندي غواړې نو به بیټمن سر به ماته راوړي. اوس به خلک پوهی شي چې ته فریبکار او خطرناک یې. اوس به خلک په خپلو سترګو هوني چې ته څومره خطرناک یې او ستا لاسونه په وینو رنګ شوي دي. سوپرمن ورته وایي ته څه کړي دي چې ته دومره ډاډه یې دا خبرې کوي. لوتر ورته وایي ما بیټمن ستا خلاف کړی دی، دا کار مې 2 کاله وکړو او اوس بیټمن په ګوتم کې ستا انتظار کوي، نو اوس به ته د هغه خواته ځې او ته به ورسره جګړه کوي تر هغه وخته پورې چې یو پکې مړ شي. دا جګړه به ډیر مزه کوي ځکه چې دا به د انسانانو ترمنځ یوه لویه جګړه وي او د یو ایلین سره. سوپرمن وایي زه ولې ستا خبره ومنم. بیا لوتر هغه ته د خپلې مور مارتا تصویرونه وښیي چې هغه یې اغوا کړی دی. دا چې سوپرمن ویني نو ډیر غوسه کیشي. لوتر ورته وایي که ته خپله مور ژوندي غواړې نو ته به زما خبره ومنې، ما ته به د بیټمن سر راوړې که نه نو مارتا به مړ شي. هلته ډایانا ته د بروس یو ایمیل راشي، په هغه کې هغه ورته یو تصویر ولېږي او وایي ګوره دا ما ومونیدل او زه پوهیږم چې ته ونډر وومن یې، اوس راته وایه ته څه غواړې او ستا مقصد څه دی. سوپرمن لوئیس ځای ته راشي او ورته وایي زما مور د لوتر سره قید ده، د هغې د بچاولو دپاره اوس ما ته بیټمن ضرورت دی. دا خبره وکي او هغه ځای نه روان شي. بیا سوپرمن ګوتم ته راشي او د بروس سره مخامخ شي. سوپرمن کوشش کوي چې حقیقت بیان کړي خو بیټمن هیڅ نوري. هغه کوشش کوي چې بیټمن ته خبره وکي وګوره دا ټول د لوتر پلان دی، هغه غواړي چې موږ دواړه وجنګیږو، خو بیټمن د هغه خبره نه مني او په خپلو وسلو به حمله کوي. بیا سوپرمن مجبور شي چې ورسره جګړه وکي. د جګړې په وخت کې هم ورته وایي خو بیټمن بیا هم نوري. بیا بیټمن په د کرپټونایټ بم اوغزار کوي نو سوپرمن کمزورېدل شروع شي، د هغه طاقت هم لږ لږ ختمیږي. اوس بیټمن ډیر سخت کوشش کوي چې سوپرمن مړ کړي، خو سوپرمن بیا هم مقابله کوي. دلته د دواړو ترمنځ ډیره خطرناکه جګړه کیږي. بیا کله چې سوپرمن یو ځل بیا په بیټمن حمله کوي نو بیټمن بیا په د کرپټونایټ بم اووالي او سوپرمن یو ځل بیا کمزور شي. بیټمن هغه ډیر زیات اوهي او سوپرمن ډیر زیات کمزور شي. بیا لوئیس دلته د هلیکاپټر سره راشي چې د دواړو جګړه ودرېوي. سوپرمن یو ځای پریوتی وي. بیا بیټمن د کرپټونایټ بم استعمال کوي چې هغه ووژي.
سوپرمن ورته وایي ستا د وجې نه به هغه مارتا ووژي. بیټمن دا داسې وګڼي چې دې د زما مور خبره کوي ځکه چې د بیټمن د مور نوم هم مارتا و او هغه د خپله مور یاد شي نو هغه ډیر غوسه شي او سوپرمن نور هم ډیر ولل شروع کړي. بیا لویس هلته راشي او بیټمن ودرېوي او ورته وایي هغه د خپلې مور مارتا خبره کوي کوم چې د لوتر په قبضه کې دی. بیا بیټمن ته خپله غلطي معلومه شي او خپل غوسه ورځوي او جګړه ودرېږي. خو هلته موږ ته د کریپټوناین جهاز وښیي. لوتر شیطان مونسټر جوړوي چې د شهر ټوله بجلی بند کړي او نیوز هیڅ نه پوهېدو چې څه کیږي. هلته لویس سوپرمن ته دا خبره کوي. بیا بیټمن سوپرمن ته وایي زه واده کوم چې ستا مور به بچ شي ته بس لوتر ودروه. سوپرمن هم ورته راضا شي. بیا بیټمن مارتا ته رسیدلو دپاره روان شي. د بیټمن ملګری وایي ما د اناتولی ځای معلومه کړي چې مارتا یې چرته ده. بیټمن هلته ورسیږي او ډیر خلک وجل شروع کی. یو په یو د اناتولی خلک وجني. هغه اناتولی رسیږي چې مړوي خو اناتولی وایي چې ما مارتا به مړ کړو. بیا بیټمن هلته د ګیس سلندر اووالي او یو زوردار دھماکه وشي. مارتا په خپل سوټ کې پټه کی او ټول بلډینګ واران شي او اناتولی هم مړ شي. هلته په کریپټوناین جهاز کې سوپرمن لوتر ته ورسیږي او وایي ته هراو شوې خو لوتر هغه په خبرو کې اوتړي او شیطان تیار کی. بیا لوتر ورته وایي که انسان ایلین نشي وجلې نو زه به شیطان جوړه کم او بیا ډومز ډے راوباسي چې ټول شهر کې تیاری کیږي. سوپرمن ورسره جګړه کوي خو ډومز ډے ډیر خطرناک وو. سوپرمن ډیر سخت اوهي. اوس فوج هم هلته راشي چې ډومز ډے ووژي او خپلو طاقتورو وسلو سره حمله وکړي خو ډومز ډے نور هم طاقتور شي ځکه چې دې ځان د نونه انرژي جذبولی شي او اوس ډومز ډے هر خوا په شهر کې هر ځای دھماکې شروع کړي. سوپرمن دا تباهي چې ویني هغه د اسمان په واریزو ته بوزي. فوج دا ویني نو د بمونو سره حمله وکړي خو ډومز ډے ته هیڅ نه کیږي. د حقیقت کې هغه بیرته ځمکې ته راځي ځکه چې بم د سوپرمن سره ولګېدو. د دې د وجې نه سوپرمن مړ شي خو بې خوا کې د هغه جسم بیا ژوندی شي. دې د څوک نشي روکېدلی. هیڅوک نه پوهېږي چې دا به څنګه روکاو کو. بیټمین په خپل پلین کې راځي چې ډومز ډے د خپل طرف د ګوتم خار خواته بوسي چې هلته یې د کریپټونایټ په وسیله ختم کړي خو ډومز ډے ډیر زورور وي او د بیټمین پلین بالکل تباه کړي. بیا چې کله ډومز ډے د بیټمین د وژلو کوشش کوي نو هم په هغه وخت کې ونډر وومن راځي او بیټمین بچ کی او دلته سوپرمن هم راشي او د درې واړه بیټمین، سوپرمن او ونډر وومن یو ځای جګړه ورسره کوي. ډایانا ډومز ډے باندې د خپل چابک سره حمله کوي خو هغه په اثر نه کوي. لویس پوه شوه چې ډومز ډے یوازې د کریپټونایټ په مدد وژل کیدی شي نو هغه کریپټونایټ بالا اخیستنو ته لاړ شي خو هلته ډیره تباهي وه او لویس په اوبو کې بند پاته شوه. سوپرمن د هغې آواز واوري هغه زیاته راشي او لویس ربره کې بیا اوبو ته کوزي چې بالا راوخلي خو هغه بېهوش شو ځکه چې سوپرمن کریپټونیي کمزورې وه او بره اوبو نه نشو وتالی. لویس ژر هغه راوبسي. سوپرمن پوه شو چې جګړه خطرناکه ده او من دا د کریپټونایټ نه علاوه ډومز ډے ناشو هراولی نو لویس ته خدای پامان وایي او لاړ شي. سوپرمن بالا وخلی او ډیر ګړندي د ډومز ډے په سینه کې بالا خخ کړي. هغه خپل ټول طاقت په استعمال کی خو ډومز ډے هم خپل لاس د سوپرمن په سینه کې خخ کړي. سوپرمن د مرګ په حال کې وي خو خپل ځان پروا ونه کی او ټول طاقت یې استعمال کی. ډومز ډے مړ شو او سوپرمن هم مړ شي. لویس ډیر غمگین شي. لبلې خوا لتور په کریپټونایټ کشتي کې ناست وي او پوه شي چې ډیر ژر به سټیون الف د خپل شیطان فوج سره دنیا ته راشي ځکه چې سایلاس د خپل زوی د ژوندي کړو دپاره د جادو بکس استعمال کړو. بل خوا موږ وینو چې سوپرمن په تابوت کې قبرستان ته جنازه وړي. هر څوک ډیر غمگین وي. بیا ټول د سوپرمن د خخلو دپاره راځي چرته چې بروس هم وه. بروس ډایانا ته وایي چې ټول سوپر هیرو راټول کړو ځکه ډیر ژر لویه خطر راځي. لویس د کلارک په تابوت خاوره اچوي خو خاوره په هوا کې پورته شي خو څوک یې نه ویني. دا د ده معنا لري چې سوپرمن ژوندي دی او خامخا به بیا راشي. ملګرو که مووي مو خوښه شوي نو چینل سبسکرایب کړئ او د بیل نشانې فعاله کړئ تر څو دریم پارت د